د ایران د خلکو روان اعتراضونه چې په تېره څو کلونو کې یو له پراخو اعتراضونو څخه ګڼل کېږي، په داسې حال کې چې د دې هېواد امنیتي ځواکونه د خلکو د ځپلو لپاره جدي اقدامات کړي دي. د ایران د حکومت امنیتي ځواکونو د وسلو، اوښکه وهونکو ګاز او د اړیکو قطع کولو په ځانګړې توګه د انټرنیټ او نړیوالو تماسونو د بندولو په کارولو سره د متلفینو پر ضد عمل کوي. ریپورټونه ښیي چې د دې هېواد امنیتي ځواکونو په مستقیمو ډزو کې له 40 ډېر کسان وژلي او له 2000 ډېر نور یې نیولي دي. په همدې حال کې د امریکې ولسمشر له فاکس نیوز سره په یوې مرکه کې د ایران د حکومت د احتمالي پرځېدو په اړه ویلي دا امکان شته چې دغه ډول بدلون رامنځته شي. ښایي دا پېښ شي. دوی په تېر وختونو کې خلک په ډزو وژلي، بې وسلې کسان په نښه شوي، بندیان شوي او یا هم اعدام شوي. موږ دې کار ته چمتو یو. تر اوسه ځینې پېښې شوي دي، خو په ډېرو مواردو کې مرژوبله د خلکو د ګڼې ګوڼې له امله رامنځته شوې ده. دیشب در تهران در بعضی جای دیگه یه مش تخریبگر. په ورته وخت کې د ایران اسلامي جمهوریت رهبر علي خامنه‌ای د خلکو د اعتراضونو او د ډونالډ ټرمپ د خبرداریو په غبرګون کې ویلي چې امریکي ولسمشر خپل هیواد نشي کولای اداره کړي. دیشب در تهران در بعضی جای دیگه یه مش تخریبگر آمدن ساختمان متعلق به کشور خودشون رو خراب کردن. مثلا فرض کنید فلان ساختمان دیواری رو خراب کردن برای که دل رئیس جمهور آمریکا خوش بیاد، چون او گفته که حرف بی ربطی که اگر چنانچه دولت ایران چنین کنه من میام به طرف شما رو میگیرم، این طرف این اغتشاشگرها و افراد مضر برای کشور، این هم دلشون خوشه و اگه میتونه کشور خودشو اداره کنه. د 2025 زیږدیز کال له پای راهیسې د ایران د خلکو اعتراضونه پراخ شوي چې نه یوازې اقتصادي موضوعات پورې اړه لري، بلکې د ټولنیز فشارونو او د حکومتي جوړښتونو د نقد یوه نښه هم ده. د انټرنیټ بندیزونه او پراخ ځپل د مرژوبلې او نړیوالو اندېښنو لامل شوی او تر اوسه د دې کړکېچ د پای ته رسېدو روښانه لار نه ښکاري.